د المزمل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریاویومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. شل مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ای په جامه کې ځان غختون کې وید کې دن کې شپه په مانځ کې په ولاړې تیر کړه مگر کما نیمایي شپه یا له هغې نه یو څه کم کړه یا له هغې نه یو څه زیات کړه او قرآن خپ قرار الولا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مون پر تا باندې د یو دراند کلام نازلون کیو. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. په حقیقت کې شپې د عبادت لپاره پاتېدل د نفس کنټرولولو لپاره ډیر اغیزمن او د قرآن د صحیح لوستلو لپاره زیات مناسب دي. إن لك في النهار سبحا طويلا. د ورځې په اوږدو کې خو ستا لپاره زیات مصروفیتونه دي. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. د خپل پروردگار نوم یادوا او له ټولو نه په علایق قطع کولو سره جلا په همغه پورې اړوند اوسه. هغه د ختیځ او لویدیځ څښتن دی. له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته. نو په دې اساس همغه خپل کار جوړونکی ونیسه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. او خلق چې کومي خبري جوړوي پر هغه صبر وکړه او په نیک ډول هغونه بیل شه. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. او د الهي کلام د دغه دروغ جنګړونکو بډایانو د لمنځولو کار ماته پرېږده او دوی ته یو څه وخت په همدې حالت باندې مهلت ورکړه. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. لمونږ سره د دوی لپاره درندې زولنی دي او لمبې وهونکی اور او په مرۍ کې نښتونکي خواړه او دردناک عذاب. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. دا به هغه ورځ وي چې ځمکه او غرونه ولړزيږي او د غرونو حالت داسې شي لکه د شګو ډیرې چې خوځيږي. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. تاسو ته مونږ په همغه شان یو پیغمبر پر تاسو شاهد لېږلی دی لکه څنګه چې مونږ فرعون ته یو پیغمبر لېږلی یو. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نو ګوري کله چې فرعون د هغه پیغمبر خبره ونه منله نو موږ هغه په ډیره سختۍ سره ونیو. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. که تاسو له منلو څخه انکار وکړئ نو په هغه ورځ به څنګه وژغورل شي چې ماشومان به بوډاګان کړي او د هغې له سختۍ نه به آسمان چاودېدونکی وي. د الله وعده خو پوره کېدونکې ده. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. دا نصیحت ده اوس چې د چا خوښه وي د خپل پروردگار لوري ته د تلو لاره دی غوره کړي. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من
الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ای پیغمبره ستا رب پوهیږي چې ته کله د شپې له دریو نه دوه برخو ته نږدې او کله نیمایي شپه او کله د شپې دریمه برخه په عبادت کې ولاړې او ستا له ملګرو نه هم یوه ډله دا عمل کوي. الله د شپې او ورځې وختونه حسابوي. هغه ته معلومه ده چې تاسې د وختونو سم حساب نشئ کولای، نو په دې اساس هغه پر تاسې مهرباني وکړه. نو ولولئ له قرآن څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي. هغه ته معلومه ده چې په تاسې کې به څوک ناروغ وي. ځینې نور خلق د الله د فضل په لټه کې سفر کوي او ځینې نور خلق د الله په لاره کې جنګیږي. نو ولولئ له قرآن څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي. لمونځ ادا کړئ، زکات ورکړئ او الله ته پور ورکوي، حسنه پور. کومه نیکي چې تاسې وړاندې د خپل ځان لپاره ولیږئ هغه به د الله په وړاندې موجوده ومومئ. هماغه ډیره ښه ده او د هغې اجر ډیر لوی دی. له الله نه بخښنه غواړئ، بېشکه الله ښه بخښونکی خورا مهربان دی.